محترمو لیدونکو او اوریدونکو، تاسې به ډېر وخت اورېدلي وي چې پاکستان د تورخم یا چمن دروازه وتړله. افغانستان ته یې خوراکي توکي بند کړل او په دې ډول به یې په افغانستان خپل اثر اچاوه او اوس یې هم اچوي. وایي چې ته ماته مجبوره یې. همدا ډول په پنجاب کې اوړه او نور خوراکي توکي په یوه بیه دي، خو په پښتنو سیمو کې په بله بیه دي. دا ځکه پنجاب دا خلک ځان ته مجبوره کړي دي او په دې ډول د دوی له مجبورۍ ګټه اخلي. او په دې ډول که په دې سیمه کې د خوراکي توکو کمښت راته، نو تر ټولو زیات به لر بر افغان وطن متاثره کوي. نو د دې لپاره څه کول پکار دي؟ مخکې یې راسره واورئ چې تاسې ته ځینې تاریخي بیلګې درښیم. د 2022 کال د اکتوبر پر 12مه د بنګلادیش وزیر اعظمې شیخ حسینه په بنګال کې د وزارت زراعت لخوا په عثماني میموریل اډیټوریم کې را جوړ شوي یو پروګرام ته ورغلې وه. وزیر اعظم یې د وینا پر مهال په خپلو خبرو کې د ډیری هیوادونو د مشرانو او د ریاستونو سره د خبرو اترو حواله ورکړه چې هغې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسامبلۍ او په لندن کې د ملکې الیزابت د ښخولو په مراسمو کې کړې وې. وویل چې د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو اترو کې معلومیږي چې د 2023 کال په جنګ کې، یعنې د روسیې او اوکراین ترمنځ اوږده جګړه او د کرونا وایرس له امله به نړۍ له قحطۍ او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. هغې وویل چې ما د ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د جنګ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د انسانانو، خاصتاً د ماشومانو لپاره خوراک، روغتیا او د زده کړې تنظیم وکړي. او زیاته یې کړه چې د دوی حکومت د خپلو وطنوالو لپاره د غذایي توکو په برابرولو کې ګړندۍ هڅه کوي او هیله لري چې بریالي به وي. وایي ځکه چې له موږ سره مځکه او ډېر خلک شته، د دې لپاره به موږ اوس لا تیاری نیسو چې بنګلادیش له قحطۍ او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ نه شي. تر دې له مخه بنګلادیش 2 ځلې له قحطۍ سره مخ شوی دی. لومړی ځل په 1971 کال کې چې د مورخینو له نظره د 100 لکه یا 1 کروړ په شاوخوا کې انسانان ووژل شول. د دې قحطۍ تباهي د بریتانیا د ایسټ انډیا کمپنۍ د استحصالي پالیسیو له امله منځته راغله. دویم ځل په 1943 کال کې د دویم نړیوال جنګ له امله د خوراکي توکو کمښت جوړ شو. کله چې میانمار جاپانیانو ونیوه، له هغه وروسته بریتانیا د خپلو پوځیانو او په جنګ کې د نورو ښکېلو کسانو لپاره یې وریژې کېښودلې چې له امله یې په 1943 کال کې په لکونو خلک ووژل شول. د وریژو د نشتوالي له امله بیې پورته شوې. د جاپانیانو د برید له ویرې په بنګال کې د کښتیو او ټانکونو نیول یا د له منځه وړلو له امله د لیږد رالېږد نظام له منځه یوړل شوی و. په مارکېټ کې وریژې نه وې، په کلیو کې خلک له لوږې مړه کېدل. هر چا ورسره پراته خوراکي توکي ذخیره کړل، بل چاته یې نه ورکول. نو هندوستان هم په بنګلادیش خوراکي توکي بند کړل، له امله یې په بنګلادیش قحطۍ راغله. دا هغه وخت و چې بریتانیا تازه له دویم نړیوال جنګ څخه راستون شوې وه او له سخت اقتصادي بحران سره مخ وه. نه یې شوای کولی چې له بنګلادیش سره د خوراکي توکو مرسته وکړي او بنګالیان له قحطۍ څخه وژغوري. نو بریتانیا له پنجاب څخه وغوښتل چې د خپلو ذخیرو څخه له بنګالیانو سره مرسته وکړي. پنجاب انکار وکړ چې موږ دومره ذخیره لرو چې ځان ورباندې وساتو، له بنګالیانو سره مرسته نشو کولی. چې له دې امله د پنجاب د یونیسټ ګوند او د بریتانیا اختلافات را پیدا شول چې بیا بریتانیا د یونیسټ ګوند پر ځای مسلم لیګ را مخکې کړ او همکاري یې ورسره کوله. د دې قحطۍ له امله د ځینو مورخینو له نظره 30 لکه، د ځینو له نظره 35 لکه او د ځینو له نظره 40 لکه بنګالیان ووژل شول. لارې کوڅې له مړو ډکې وې. څوک نه وو چې دا مړي له مخه لرې کړي. د مړو له بدبویۍ څخه هم وبا رامنځته شوه چې د هغه له امله هم ډیری خلک ووژل شول.
پاتې بنګالیانو فکر وکړ چې د ژوند لپاره څه وکړي. که څه هم په وروستیو کې څه ناڅه مرسته ورته ورسېده، خو دوی د وښو په خوراک ژوند کاوه او سره مشوره یې وکړه چې د ځان د ژغورلو لپاره پر ځان تکیه وکړي. نو ټولو د شولو یا وریجو کرلو ته مخه کړه. خپلې مځکې یې ابادې کړې. ټولو کروندې ته توجه ورکړه چې په دې سره د بنګالیانو د خوراکي توکو قحطي پوره شوه، او همداسې یې په خپلو ځمکو کار وکړ چې نن یې هر څه خپل دي، نه د بل چا پوروړی دی او نه بل ته مجبوره دي. همدا ډول کار به لر بر افغانان هم کوي. پر ځان به تکیه کوي، خپلې شاړې به ابادوي، د مځکو پر سر له شخصي شخړو به تېرېږي، له یو بل سره به په ابادي کولو کې مرسته کوي. بیا دوی ځان او خپل حق پېژندلی شي. ګنې همداسې به خوار و زار وي او تل به د بل په پښو کې پراته وي.